بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورلډرا 15 کلاس ده. په دې کلاس کې به په ډیزاین باندې کار کوو. یو ډیزاین به جوړو. لیدونکي به هم پته وي چې دا کلاسونه په دوامداره توګه همداسې پر مخ روان دي. نو غواړو چې اوس په دې 15 کلاس کې به داسې یو ډیزاین څه کړو، ډیزاین کړو. نو دا ډیزاین ډیر ایزی ده، دومره مشکله نه ده، په اسانۍ سره جوړیږي. په کورلډرا کې دا کم ټولز موږ چې وویلې دا یو پکې استعمالیږي او یو څه دوه درې ټولز به چې هغه تاسو ته به نه وي هغه به پکې یوز کېږي، خو خیر خلک به ورته نه تنګویه. نو په کرا هماغه سټپ بای سټپ هغه ټولز هم موږ کرا وررسیږو. نو کوشش وکړئ چې دا کم کلاسونه چې موږ اخیستي دي په هغه باندې تاسو غور وکړئ، فوکس وکړئ، تر څو تاسو ذهناً کنسپټ نګانه تاسو په ډیزاین کې پر څه وکړئ پراختیا وموندئ. نو وخت نه ضایع کوو، راځو سکرین مخې ته عملي کار پرې کوو. نو لکه څرنګه چې تاسو دا ډیزاین تاسو سکرین پر مخ ولیده، نو راځو دلته پې عملي کار کوو. دومره چې داسې مغلق کاري، دومره مغلقه یعنې سخته نه ده. راځو عملي کار پې کوو. انشاءالله تاسو به پې ډېر په اسانۍ سره وکولی شئ په کورلډرا کې داسې وکړئ، دا ډیزاین کوئ. نو دا ما لږ څه رازوم کړم. راځم دلته څه کومه، دلته موږ دا سایز انتخاب کړی ده 3600 پر 3600. تاسو به هم په همدغه سایز باندې څه وکئ، انتخاب کړئ. صحیح ده، سایزونه به سیټ کړئ. نو دا پرنټ ایریا ده، پوه شوئ. نو راځو تاسو پرنټ ایریا پېژنئ چې څه شي ته ویل کېږي، او که چېرې تاسو په دې باندې ستاسو ذهني خلاص شوي، نو زموږ د یوټیوب کې د اوواین کوډ یوټیوب چینل پښتو سرچ کړئ او زموږ پوره پلی لیست د کورلډرا ټیوټوریلز پکې شته ده. صحیح ده، په صحیح په دقیق توګه پې کار شوی ده. نو راځو دلته پې څه کوو، ډبل کلیک کوو. چې کله ډبل کلیک کړئ نو دا پرنټ ایریا به د هماغه شکل واخلي. نو دلته ډبل کلیک وکړئ، تاسو ګورئ دا موږ سره څه شه، دا شکل دلته موږ سره جوړ شه. موږ دلته دا شکل جوړ کړ. چې کله موږ دا شکل جوړ کړو، اوس راځو څه کوو، زه ورته وایم دلته موږ سره سپین رنګ ده. نو د هغه دپاره راځم دلته دا سلیکټ کومه. زه ورته وایم نیم یې سپین پکار ده، نیم یې زیړ. د هغه دپاره به تاسو راشئ، دلته به څه وکئ، نارملي یو لاین به جوړ کړئ. د ځای نه زه ورته وایم د دې لاین نه یا لږ به بیرون کړمه، دا لاین به دلته په دې منځ کې راوړم. صحیح ده، د ځای ته بیا د دې لپاره چې دا تر څو دغه پن د هغه ځای څخه څه شي، بریک شي، یعنې لرې شي، د هغه دپاره به پرس څه وکئ، هغه به هلته پرس کئ. په کیبورډ کې به تاسو سپیس بټن پرس کئ. چې کله تاسو پرس کئ نو ګورئ چې دا هغه د دې څخه جلا شه. دا به لږ سلیکټ کړو. چې لږ سلیکټ کړو، د دې به لږ څه دا سایز به یې لږ څه زیات کړو، 15 به. بیا به راشئ، دا تیار ما سلیکټ کړی ده. دلته به تاسو راشئ، شیفټ ټول باندې کلیک کئ، یا په کیبورډ کې کنټرول کیو پرس کئ، کنټرول پلس کیو. چې کله تاسو دا سلیکټ کړ نو صحیح ده، کوم تاثیر پرې رانغی. چې تاسو کله کنټرول پلس کیو پرس کړئ، بیا به راشئ دلته په دې شیفټ ټول باندې به یو کلیک کئ. صحیح ده، نو تاسو ګورئ داسې شکل به اختیار شي چې کله تاسو هلته سلیکټ کړ. صحیح ده، نو دا تاسو راواخیسته، دا نقطې تاسو راواخیستلې، دلته به راشئ. اوس به څه کړئ، دا به کرف دلته به یو کلیک کئ. تاسو دا کلیک کړ، بیا به راشئ، دغه نقطه به یې ونیسئ داسې. صحیح ده، لږ به یې دا به لږ څه بره کړو. صحیح ده، دا به دغه دلته راولو او دا به لږ څه داسې کړو. صحیح ده، دا به دغسې کړو، دې غوږ نه راونیسئ، دا به لږ څه پورته کړو. صحیح ده، نو دلته ګورئ، تاسو ورته ګورئ چې دا ډیزاین به هماسې ورسره برابرېږي. دا به یې ورې ټول سلیکټ کړو او لږ به یې بره ویسو چې لږ دقیق موږ ته معلوم شي. ګورئ دلته موږ سره لږ بره ده، دا به لږ بیا سلیکټ کړو. صحیح ده، او لږ څه بهر به بیرون څه به یې کړو، لږ به یې پورته کړو او داسې به یې لږ لاندې ورسره ټیټ کړو. د دې غوږ نه به یې راونیسو، لږ څه دلته به یې راولو، نه دغلته. صحیح ده، او دلته به څه کړو، دا بلته به یې پرېږدو. نو ګورئ داسې یو کرف شکل جوړ شه. تاسو ما مخکې تکرار کړه چې موږ په کورلډرا کې په دې شکل کې د یو څو نوو ټولز څخه کار اخلو چې تاسو به ورسره بلد نه یاستئ، خو په آینده کلاسونو کې به ورسره بلد شئ. صحیح ده، نو دلته هماغه ټولز باندې ترېنه کار اخلو، دلته ځکه چې دلته ضرورت ده. صحیح ده، نو راځو دلته ما دا سلیکټ کړه، د هغه دپاره څه وکئ،
دلته به راشئ دا به رایټ کلیک کوئ او دلته به یو کاپي د دې لاین واخلو او بېرته به یې همدلته هر چېرته چې تاسو رایټ کلیک کوئ او دلته یې پیسټ کوئ. صحیح ده؟ دلته به موږ پیسټ کړ. دا لاین د دې لاین د شاته کاپي شوی ده. د هغه دپاره څه وکئ په د دې غوږ نه یې راونیسئ او لږ څه دلته یې لاندې راولئ. دغلته که ورسره کنټرول ونیسئ لا ښه ده چې دقیق راشي. نو صحیح تاسو وکته چې داسې یو دوه لاینه جوړ شول. ښه اوس راځو موږه دلته به راشئ په دې سمارټ فیل ټول ته. دې باندې به تاسو یو کلیک کوئ. که چېرته تاسو ډیفالټ تاسو کورډا خلاصوئ تاسو سره دغه څه انټراکټیو فیل ټول دا فعال اوسي. صحیح ده؟ نو تاسو به دلته راشئ دې باندې به لیفټ کلیک پریس ونیسئ او دلته به راشئ سمارټ فیل به سلیکټ کړئ. بیا به راشئ یو کلیک به دلته وکئ. صحیح ده؟ او یو کلیک به د دې دوه لاینونو په منځ کې وکئ. صحیح ده؟ نو تاسو ګورئ یو شیپ دلته جوړ شي یو شیپ دلته جوړ شي. راشئ اوس دلته چې دا تاسو اوس څنګه ذهن تاسو په دې باندې پوه کړم چې موږ کله سمارټ فیل باندې کلیک کوو دلته هر ځای کې موږ کلیک کوو هلته به موږ یو شیپ جوړیږي. خو دا اوس دونه دقیق ورسره موږ مخکې نه ځو چونکې دا په آینده کلاسونو کې 2-3 کلاسونه پاتې دي. په دې کې به ستاسو دا ذهن خلاص چې سمارټ فیل څه معنا. اوس صرف دغونه وکئ سټپ بای سټپ چې تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ موږ دغه ډیزاین جوړو. صحیح ده؟ چې کوم ټولز موږ کړي په دې ټولو څخه به پکې کم څه کېږي کار پکې اخیستل کېږي. نو اوس دغه شیپ تاسو ګورئ یو شکل جوړ شو. ګورئ داسې یو شکل ده چې رنګ یې دا رنګ ده. صحیح ده؟ نو تاسو به راشئ دلته به په دې هغه باندې به څه وکئ پر سپین رنګ باندې به داسې یو څه وکئ لیفټ کلیک کئ. نو تاسو ګورئ داسې یو رنګ یې واخیسته. نو اوس موږ سره یو شکل دا شه. صحیح ده؟ او یو شکل موږ سره د دې دوه لاینونو په منځ کې شه چې دا شه او یو موږ سره دا شه چې د دې رنګ موږ سره څه ده سپین ده. ګورئ موږ سره سپین ده د دې رنګ چونکې د دې بیکګراونډ هم سپین ده موږ سره نه ښکاري. که چېرته زه راشم یو زر داسې څه به وکړم یو شکل دا رنګ ورکړمه او دغه رنګ نه ده که چېرته زه دا د دې بره راولم کنټرول هم کړم نو تاسو ګورئ دا سپین رنګ دی اخیستی ده خو دا اوس بیکګراونډ سپین دی نه ښکاري. ګورئ لاندې مې دا شین رنګ واچوو ګورئ دا سپین رنګ پې اوس واضح ښکاري. نو دا اوس موږ سره څه دی یو شکل ده. ګورئ موږ سره دا یو شکل ده چې ستاسو ذهن په دې خلاص اوسي. بېرته راځم دا ډیلیټ کومه صرف ستاسو په هغه خاطر مې دا کار وکړ. اوس راځم دا برنی شیپ به تاسو سلیکټ کړئ او تاسو به راشئ دلته زه به ورته وایم چې دغه رنګ ورته زما پکار ده. نو دا ډېر لږ تیز ده زه ورته وایم دغه رنګ پکار ده دا به ښه صحیح ده دا رنګ ده. صحیح ده چونکې دا غټ شیپ ده دا وړوکی شیپ خو موږ د سمارټ فیل ټروپ په ذریعه باندې موږ جوړ کړی. که چېرته دغه شیپ دی خوا کوم دلته هغه بیکګراونډ شته ده دا صحیح ده دا غټ شیپ شته موږ سره کنټرول زیډ ووم چې بېرته خپل ځای ته راشي. بېرته راځم دغه څه وکړه زه به راشم دغه دوه لاینونه چې ما جوړ کړي وو دا به زه بېرته ډیلیټ کړم. دلته به یې کلیک یا او دلته په کیبورډ کې به ډیلیټ بټن باندې یو کلیک وکړئ. ګورئ یو دانه ډیلیټ شو بیا به دا سلیکټ کړئ دا به ډیلیټ کړئ. صحیح ده نو دا به موږ سره سر پاتې شي. نو موږ سره دا سپین شه او دا موږ سره دا رنګ شه. صحیح ده اوس راځو څه کوو دغه ته د قلم دغه چې په دوه لاینونو باندې موږ جوړ کړو دې شیپ ته یو رنګ ورکوو. دې ته زه وایم چې موږ سره څه دغه رنګ به زه ورکړم. صحیح ده دا رنګ ما ویلی زه ورکړم او تیار سلیکټ دلته به راشي یو دلته به یو څه وکړي یو رایټ کلیک به وکړئ چې دا آوټلاین یې ختم شي. صحیح ده او ټول بیا هم یو سلیکټ کوو او د دې د آوټلاین موږ څه کوو ختموو. د آوټلاین مطلب دغه توره کرښه بیکګراونډ چې ده دا به لرې کوو. صحیح ده نو اوس راځو نو ګورئ داسې یو شکل موږ سره جوړ شه. اوس څه کوو موږ راځو دغه شکل جوړو. د دې دپاره به تاسو راشئ دا څه وکړئ ریکټینګل ټول باندې به کلیک کړئ او د دغه ځای نه به یې څه وکړئ داسې راډریګ کړئ دلته. صحیح ده لږ به داسې رازوم کړم او د سایز به یې لږ وړوکی کړم او وروسته به یې سایز زیات کړو. صحیح ده نو دا شکل ما جوړ کړه. صحیح ده یا که چېرته تاسو دا دلته نه جوړوئ دغلته راشئ دلته دا ډیزاین وکئ بیا دلته راوړئ. نو زه به د سایز اوس دلته زیات کړم. که چېرته زه دلته دا راوړم که دلته بیرون رانه کلیک وشو دا بل شکل موږ سره سلیکټ کړي ګورئ هغه رانه بل پاتې شو. نو په دې خاطر باندې سر ته څه وایم دا به ورک ایریا کې کار وکړئ او بیا پرنټ ایریا ته یې ویسئ ډیزاین ته یې ویسئ. صحیح ده نو راځم دلته تاسو سره کافي ځای ده راځم دغه شکل ته یې ورته جوړوم دغه شکل به راواخلم دغلته به یې جوړ کړم چې تر څو تاسو ته څه کېږي واضح وښکاري. نو دغه به لږ رازوم کړم صرف ګورئ صرف دغه ما رازوم کړ. نو دا شکل ما سلیکټ کړ د هغه دپاره به راشئ دلته به څه وکئ دلته به
تاسو د شکل به سلیکټ کړئ او بیا به راشئ دلته شیپ ټول باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ګورئ دا څلور نقطې موږ سره تورې شوې. تورې مطلب دا څلور سلیکټ شوې. که چېرته زه دا یو دانه یې غوږ نه راونیسم نو تاسو ګورئ دا ډیزاین ته واوښته چې موږ په کلاسونو کې دا دې باندې کافي کار کړی په شیپ ټول باندې. صحیح ده. که چا دا باندې ذهن نه غلا شوی دلته شیپ ټول په کورولډا کې موږ په کار کړی. شیپ ټول یې کلاس ده. په هغه باندې تاسو هغه ویډیو ورې وګورئ بیا پرې ته راځئ تاسو د حقیق ذهن پرې خلاصېږي. موږ سره دا ډیزاین ته سلیکټ ده. زه ورته وایم دا نقطه او دا نقطه زما چونکې د دې دواړو دا نقطې موږ سره کرف دي نو یو دا سلیکټ کړئ. نو ګورئ که چېرې دا سلیکټ کړم نو دا نورې به څه شي موږ سره سپینې شي. ګورئ دا درې موږ سره سپینې شوې. بیا ورسره چې زه ورته وایم دا نقطه هم زما پکار ده شیفټ به ورسره پریس ونیسم دلته به یو کلیک وکړم. نو ګورئ موږ سره دا دواړه سلیکټ شوه. بیا به راشئ دا به داسې د غوږ نه راونیسئ چې دغه دوه دانې شکلونه دواړه اړخونه زموږ څه شي ګورئ داسې کرف کېږي. لاندې به راډریک کړئ لیفټ کلیک ما پریس نیولی چې څنګه زه پرېږدم دا شکل به دا دې شکل ته واوړي. صحیح ده. بیا راځم څه کومه دا راوړمه چونکې زمونږ څه پکار اوس دلته ګورئ تاسو دغلته موږ سره دلته یو کرف جوړ شوی دی. ګورئ که چېرې زه دا لږ رازوم کړمه ګورئ دلته موږ سره دا رنګ جوړ شوی دی دا رنګ. نو دې دپاره راځم څه کومه دلته به څه وکړم دا به د دغه غوږ نه راونیسمه او لږ دې خواته راکش کړئ. نو کله چې دا د لیفټ کلیک پریس او د غوږ نه راونیسئ ورسره یو ځای څه وکړئ تاسو رایټ کلیک ووهئ یو کاپي به جوړه شي. صحیح ده. نو موږ سره ګورئ دا یو کاپي دلته موږ سره جوړه شوه او لږ څه د دغه سایز به څه بل یو شکل سایز به یې لږ څه کم کړمه. صحیح ده. چې دغه ته زه رنګ ورکړم تاسو به لږ دقیق پرې پوه شئ. نو دې ته زه دغه رنګ ورکومه. ښه نو دا موږ سره څه کومه دا په کیبورډ کې څه کومه کنټرول پلس څه کومه ډاون بټن پیج ډاون بټن وهمه چې لاندې دی نو دې شاته لاړ شي. صحیح ده. دا شارټ کټ تاسو زده کوئ د سکرین پر مخ یې زه راوړمه. نو راځم اوس دغه شکل ګورئ دغه شکل چې ما جوړ کړی ده زه دغه څه کوم جوړومه. اوس راځم دغه ځای ته رنګ ورکومه چې موږ سره دا شکل پاتې شي. راځم دلته سمارټ فیل ټول باندې کلیک کوم او دلته راځم دغلته یو کلیک کوم. نو تاسو ګورئ دغه ځای کې موږ سره څه شي یو رنګ جوړ شو. دا څنګه وشه اوس په همدې باندې صرف کار وکئ. په آینده کلاسونو کې ما درته تېر لږ مخکې مو ویلي چې په آینده کلاسونو کې پرې کار کوو یو څه به موږ سره نه پاتې کېږي. صحیح ده. په سیریز کې نو دا اوس یو فیک ټول باندې ما کلیک وکړو. اوس راځم دې ته څه کومه د دې دغسې یو رنګ ورکومه. نو غالبا ماته ښکاري چې دا به داسې یو رنګ وي لږ پیکه ده خو خیر موږ به همدا رنګ ورکړو. اوس راځو دغه دپاره به دغه عکس زه وایم جوړومه. دغه به د ځای نه غوږ نه راونیسم او دا به راوړم دغلته. صحیح ده چې خپل ځای کې وښکاري لږ به صحیح وښکاري. صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې راځم دلته دا مې سلیکټ کړ نو دا مې دلته راوسته لږ به یې سایز زیات کړو عکس به ورته اوس لږ وروسته راوړو. صحیح ده. د رحمان الله ګربز عکس ده. موږ به څه وکړو د ابراهیم ځدران عکس به راولو. دلته به موږ په دې سپین ځای باندې به رایټ کلیک کړو او دلته به راشو امپورټ باندې به کلیک کړو او دلته موږ سره په ډیسکټاپ کې ما یو عکس ډاونلوډ کړی ده ډیسکټاپ. نو دلته ما سره د رحمان الله ګربز ابراهیم ځدران وبښئ ما سره دا عکس ده. ډبل کلیک مې پرې وکړه او راځم دغلته څه کومه داسې یو راډریک کومه یې. صحیح ده. راځم اوس دا دې باندې به په دې عکس باندې به یو رایټ کلیک کوئ او دلته به راشي د پاور کلیپ نه به کار واخلئ. صحیح ده. پاور کلیپ باندې به کلیک کړئ. د پاور کلیپ باندې. صحیح ده. او بیا دې باندې به چې کله تاسو وبښئ پاور کلیپ لکه چې ما سلیکټ نه کړ بیا یو رایټ کلیک کوم پاور کلیپ باندې یو کلیک کوم رایټ کلیک. صحیح ده. دې باندې ما یو کلیک وکړ نو راشئ اوس څه وکئ دلته په دې شکل کې داخل زما پکار ده دې باندې یو کلیک وکئ. صحیح ده. نو تاسو وکته چې دا د دې په داخل کې څه شی ځای په ځای شو چونکې دغه ځای موږ سره سپین پاتې شو د دې د صحیح دقیق راوصل لپاره به دلته څه وکئ ایډیټ باندې کلیک وکئ. د ایډیټ باندې کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکئ نو دا د پاور کلیپ ته داخل موږ بیایي. دغه دپاره به راشئ د دې غوږ نه به یې راونیسئ او ورسره شفټ پریس ونیسئ چې دا بل اړخ یې ورسره برابر شي او لږ څه به یې ځان ته راکش کړئ چې دا دغونه سایز پکې راشي او زموږ همدغومره په کار هم ده. صحیح ده. بیا به راشئ دلته څه وکئ دلته په دې پینج باندې به کلیک وکئ. چې کله تاسو کلیک وکئ نو تاسو ګورئ چې دا عکس تیار دلته ځای په ځای همدې شکل ته راغی. صحیح ده. نو تاسو وکړه ډېر یو ښکلی ځای پر ځای شه. دا به ټول یو سلیکټ کړئ او دلته به راشئ د دې ځای نه کولی شئ آوټلاین نن کې یا دې ځای نه تاسو کولی شئ نو دې باندې به یو رایټ کلیک وکړئ چې دا آوټلاین یې ختم شي. صحیح ده. بل موږ سره څه پکار ده دا ډیزاین پکار ده
د دې دپاره به راشئ دلته به یو دایره واخلئ او دلته به یو کلیک وکئ یو کنټرول به ورڅونه چې دقیقه دایره راشي صحیح ده دغومره زموږ پکار ده او دې ځای نه به لږ څه دغلته راولو بیا به راشئ پین ټول باندې به کلیک وکړو په پین ټول باندې کله زه کلیک وکړم صحیح ده دلته یو نقطه به دلته کلیک وکئ صحیح ده او یو نقطه به غالبا دلته پکار ده او بیا یو دانه به دلته کلیک وکړئ صحیح ده او د دې دپاره چې دا پین څه وکئ پرېږدئ زموږ همدغه دوه درې نقطې پکار وي چې بل ته زموږ ضرورت نه ده هغه دپاره به په کیبورډ کې سپیس بټن پرس کړئ نو ګورئ دا د حالت نه به موږ ووځي کرسر صحیح ده ښه بیا به راشئ دلته چونکې موږ سره دواړه نقطې اټچ دي او بالکل اټچ دي صحیح ده د هغه دپاره به راشئ بیا هم دلته څه وکئ په دلته به څه وکئ په سمارټ فیل ټول باندې به کلیک وکئ یو کلیک به دلته وکئ یو کلیک به د دایره کې دننه وکئ صحیح ده نو تاسو ګورئ دوه شکله موږ سره جوړ شول دا دواړه به دا شکل او شفټ به ونیسئ دا دواړه سلیکټ کړئ صحیح ده او دلته به څه وکړئ په دې ویل باندې کلیک کړئ نو تاسو ګورئ دا دواړه یو شکل شه صحیح ده ګورئ دا یو شکل شه دا خو موږ سره شاته آوټلاین و چې موږ جوړ کړی و که نه ګورئ موږ هغه نقطې چې جوړې کړې او شکل چې موږ اخیستی و د هغه نه موږ دا شکل جوړ کړ صحیح ده نو راځم ما کنټرول زیډ ووهه نو بېرته یې دغلته راولم صحیح ده دغلته او دا د ځای نه سلیکټ کوم او دا به ډیلیټ کړئ صحیح ده دا مې دلته راوسته صحیح ده نو راځم دلته یو وړوکې غوندې دایره هم دلته شته دا به د دې غوږ نه راونیسئ او لږ به یې څه داسې پورته کش کړئ پورته به داسې یو لیفټ کلیک پریس او ورسره به څه وکئ رایټ کلیک یو ځای ووهئ چې یو کاپي جوړه شي نو دا دواړه یو رنګونه شوه د دې راځم د دغه عکس د دې اولي هغه چې ده د دې باندې څه کومه یو رایټ کلیک کوم چې دا رنګ یې ختم شي نو ګورئ موږ سره دا شکل واخیسته صحیح ده بیا راځم څه کومه دې شکل ته څه کومه یو رنګ ورکومه چونکې ما دې ته څه وکړه رنګ مې ورکړه ښه راځم څه کومه دغه شکل سلیکټ کومه د مخکینی صحیح ده او راځم دلته څه کومه دې ته رنګ ورکوم دغه رنګ ورکومه نو دې موږ سره بیا هم موږ سره څه رنګ ده که دا رنګ ورکړم ډېر تیز ده او هوبهو همدغه رنګ ورکړم د هغه دپاره به تاسو راشئ څه به وکئ دلته به ډبل کلیک وکئ صحیح ده هوبهو چې همدا رنګ زموږ پکار ده ډبل کلیک به وکئ صحیح ده داسې یو وینډو به خلاصه شي د هغه دپاره به راشئ دلته به یو کلیک وکئ صحیح ده کله چې تاسو یو کلیک وکړه دا به لږ څه د دې څه وکئ دا به لږ دغلته راولم چې لږ دقیق وښکاري نو د موږ سره دا رنګ پکار د هغه دپاره به راشئ دلته په دې باندې به کلیک وکئ زه ورته یم دلته مې دا رنګ پکار ده صحیح ده یا زه ورته یم چې نه دغه رنګ مې پکار ده صحیح ده نو هوبهو تقریبا همدا رنګ راغی لږ به یې ډارک کړمه چې لږ دقیقه ښکاره شي صحیح ده دغه ځای به صحیح او دلته به اوکې کلیک کړئ نو زموږ همدغه رنګ پکار و او دا رنګ موږ څه کړه جوړ کړه تقریبا زموږ ډیزاین تیار ده اوس راځم څه کومه دا به دې ځای نه لږ سلیکټ کړمه او دا به دغلته راولم صحیح ده دغه ځای کې به یې راوړمه که ښه اوس راځم څه کوم دا لیکایي راولم دلته به راشم دلته به ټکسټ ټول باندې کلیک او یو کلیک به دلته وکړم صحیح ده چې کله زه کلیک وکړم ښه موږ سره څو رنځی کړي دي ښه دا خو به همداسې یو څه وکړو یو سکور به ورته واچوو زه سلیزه به ورته ولیکو صحیح ده ابراهیم ځدران سلیزو کې تکړه هم ده خو زه بس موږ هم ورته په ډیزاین کې سلیزه ورکړه ده او دا به سلیکټ کړم او دلته به یې څه وکړم د دې سایز به 7 ده دا به ورته څه وکړو دلته به دا سلیکټ کړو 100 به یې کړم صحیح ده انټر وهم سایز به موږ سره زیات شي صحیح ده او لږ څه بولډ به یې هم کړمه بولډ مطلب لږ به ډبل او رنګ یې سپین صحیح ده دلته که تاسو فکر وکړئ دلته وړوکې غوندې بل لاین هم ده دا به راشئ یا څه وکئ رایټ کلیک کاپي څه شو کاپي او همدلته بېرته پیسټ بېرته به کلیک وکړئ او پیسټ به یې کړئ دلته صحیح ده چې دانې د پاسه دا شکل راشي پیسټ موږ سره چېرته لاړه ښه بیرون مې یو کلیک وکړو کې که پیسټ صحیح ده نو د دې پاسه موږ کاپي جوړه کړه صحیح ده د دې سایز به لږ زیات کړئ صحیح ده او آوټلاین به فیل به ختم کړئ او دلته به راشئ دې ته به آوټلاین به یې دا کړئ او د دې آوټلاین سایز به یې څه کړئ دلته راشئ د آوټلاین دپاره به دلته ډبل کلیک وکړئ دې ځای کې صحیح ده دې ځای کې ډبل کلیک به وکړئ او را به شئ دلته څه وکړئ دغه ځای کې به تاسو د دې آوټلاین موږ سره هیرلاین ده دا موږ سره 3 کړئ
یا 3 نه به لږ څه زیات به یې کړو 8 به یې کړو صحیح ده او اوکې. ښه د آوټلاین رنګ مو سره دا شه. زه ورته وایم د آوټلاین رنګ دې دغه اوسي. ښه هغه خو موږ سره ډېر تېز راغی د بنجاني دا صحیح ده صحیح د اورنج کلر موږ ورکړ. آوټلاین موږ سره دا رنګ شه. دغه ته به راځم صحیح ده موږ سره دا راغی. اوس راځم همدغه شکل راخلم کاپي کوم د کاپي دپاره چې په ماوس باندې کاپي پیسټ کوئ راځئ دا به سلیکټ کوئ او ټول ګوره کنټرول زیډ وهم دا ټول سلیکټ کوم ښه دغه ټکسټ یې صرف دغه مې ټول سلیکټ کړه چې 2 دانې دي نو دا دې باندې به رایټ څه کوئ لیفټ کلیک پریس لاندې به یې راولئ او دلته به ورسره یو دمې رایټ کلیک وکړئ چې دې کاپي راوځي او د دې سایز به دې غوږ نه راونیسئ او سایز به یې دومره کم کړئ صحیح ده لږ به یې نور هم ور کم کړو چې لږ واضح ښکاره شي. دا سل به ترېنه ختم کړو. دا به څو کړو زه ورته وایم چې دې په څو رنځو په 50 بالونو باندې 50 وهلې چې په بال یې 2 رنځه کړي دي صحیح ده. یو دلته به یو کلیک وکړو ښه موږ سره دغه آوټلاین یې واخیسته نو هغه ته به راشي دغه ځای نه دغلته به یو کلیک وکړئ صحیح ده چې دا بل هم دا رنګ به ټکسټ به دا به هم ورته 50 کړو نو ګورئ دا دواړه ما ورته 50 ولیکل صحیح ده. نو ګورئ په 100 لانځو باندې موږ څه وکړو 50 موږ جوړ کړو دغه آف پکار ده دغه نه به راشو دلته یو وړوکې دایره واخلو دا خو نارملي ایزي ده او په کنټرول بورډ سره پریس ونیسو یو وړوکې دایره به دغلته کې جوړ کړو او سایز رنګ به ورته دا ورکړو صحیح ده او دا به لږ څه دغلته راولو صحیح ده او د هغه دپاره به راشئ دلته څه به وکئ ټکسټ ټول باندې به کلیک وکئ او دلته به دا به بولډ کئ صحیح ده اوکې به یې کئ او دلته به راشئ او دلته به او اف به ولیکئ صحیح ده او اف چې موږ ولیکه بیا به راشئ دلته به څه وکئ دا به دغلته راولئ او دا به لږ بولډ هم کئ صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې تقریبا دا ده ښه چونکې موږ سره رنګ سپین ده د دې خط دا به تاسو ورسره سپین کئ صحیح ده. نو تاسو ګورئ تقریبا زموږ ډیزاین همدې ته هوبهو مخکې روان ده دا به دا سلیکټ کئ داسې او سایز به لږ څه ورته کم کئ صحیح ده دغه ځای نه به یې راونیسئ دا سایز به ورته لږ څه کم کئ دا به دغلته راولئ صحیح ده دغه ځای کې به ورته راولئ او سایز به لږ نور هم ورته کم کړو صحیح ده. ښه دا ډیزاین دا لوړ ترډ چې موږ دې کوم دغه فیسبوک پیج ته موږ دا ډیزاین جوړ کړی و صحیح ده. نو دا زما خپل پیج هم ده عمر ناصري صحیح ده دې ته ما دا ډیزاین جوړ کړی و نو که چېرته تاسو نه یې لایک کړي مهرباني وکړئ لایک یې کړئ زه دغه ډیزاین پکې اچوم صحیح ده نو ناصري ګرافیکس په نامه ده. ښه راځم دلته دا سلیکټ کوم ما تیار جوړ کړی ده راځم دلته څه کوم دا به دغلته څه کوم پیسټ کوم چونکې دا د دې خطونو شاته راغله نو دا به ټول تیار سلیکټ دي نو په کیبورډ کې به تاسو کنټرول او څه به کوئ کنټرول هوم بټن به پریس کوئ چې تر ټولو لیرونو په منځ کې په سر کې دا راشي صحیح ده. آرډر ان الاینمنټ موږ ویلی ده تاسو په ویډیو وګورئ نو په هغه باندې ما پوره ډیټیل باندې کلاس اخیستی ده چې دا څنګه وشم صحیح ده. بیا به راشم دغه وړوکي ډاټس زموږ په کار دي دا به راشي دا به داسې دغه دایره به سلیکټ کوئ او دلته به راشئ وړوکي دایرې به دغلته کې وړوکي دایره به رسم کوئ ښه رنګ یې کومه رنګ ده لږ به شاته لاړ شو دا رنګ ده چونکې تاسو ګورئ دا رنګ ده هغه دپاره تیار موږ سلیکټ ده زه ورته یم همدغه رنګ زموږ په کار ده آوټلاین یې زموږ نن په کار ده او بیا به راشئ پیک ټول به واخلئ او دلته به راشئ دا به لږ څه رازوم کړمه د دې دپاره به په کیبورډ کې لیفټ کلیک پریس او ورسره هوبهو شفټ هم پریس او ورسره به یو دمې رایټ کلیک ووهئ صحیح ده. د کاپي دپاره چې همدغه حالت تکرار شي په کیبورډ کې به څه وکئ کنټرول پلس آر ووهئ نو زه به کاپیانې جوړې کړم چې همدغه دومره کاپیانې زما په کار دي صحیح ده. بیا به راشم دا به لږ شاته ویسم او د ځای نه به دا ټول سلیکټ کړم کنټرول بیا به ورسره بیا هم لیفټ کلیک پریس او لاندې ډریک ورسره شفټ یو ځای ونیسم چې دقیق راشي او ورسره رایټ کلیک بیا یو کنټرول آر هم یو کاپي مې بل هم په کار ده صحیح ده. نو تاسو ګورئ په یو دقیقه کې همدغه کاپي موږ جوړه کړله دا به سایز به ورته لږ څه کم کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره همدا شکل موږ ته دلته جوړ شه همدغه هم زموږ لاندې په کار ده بیا هم ورسره څه وکئ لیفټ کلیک پریس لاندې به یې راډریک یا دغه ځای کې زما په کار ده زه ورته یو رایټ کلیک وهم د کاپي به هلته جوړه شي دلته هم پاتې شو دلته هم پاتې شو ګورئ ویری ایزي همدغه بیا هم سلیکټ کړم بیا هم دلته دغلته یې راولم لیفټ کلیک ما نه ده پرېښې ورسره یو دم یو رایټ کلیک وهم چې یو کاپي پاتې شي نو یو کاپي دلته جوړه شي او دلته ده صحیح ده او د دې رنګ به ورسره سپین کړو
د دې رنګ به ورته سپین کړو. تاسو ګورئ دا سپین رنګ شو. ښه بیا راځم دلته څه وکړم دغه خط دلته زمونږ نوم پکار ده راځم ټکسټ ټول باندې کلیک کوم او دلته راځم څه کوم دلته به ورته څه وکړم کیبورډ کې کیپس لاک آنوم چې دا په خړو حروفو باندې ولیکم. نو موږ ورسره چې ولیکو دا به لږ رازوم کړم او دا به سپین خط شروع کوم. سپین باندې رنګ باندې مې کلیک کړ. نو ابراهیم زدران صحیح ده. ابراهیم زدران په یو لاین کې راوستل. که غواړئ چې ابراهیم لاندې راولئ یو انټر ووهئ چې لاندې راشي. داسې یو سلیکټ کړئ صحیح ده. نو زه وایم چې دا دواړه په یو لاین کې صحیح وو. کنټرول زیډ وهم زه وایم د یو لاین کې صحیح دي صحیح ده. لږ به یې سایز ورته زیات کړو دغومره زموږ بس ده صحیح ده. نو ابراهیم زدران دغه ځای به سلیکټ کړئ او دغه صرف ابراهیم یې څه وکړئ یا صرف دغه زدران یې سلیکټ کړئ او دلته یې دا بولډ باندې ووهئ چې لږ ډبل راشي. تاسو ګورئ ابراهیم یې څه شه خپل حالت کې شو. زدران یې موږ څه کړ لږ سایز یې ورته زیات کړ. ښه بل موږ سره څه ده دغه د لوګو زموږ په کار دغه دپاره به موږ خپل لوګو راولو. دغه لوګو به د غوږ نه راونیسو. یو کنټرول زیډ ووهمه دغه ځای نه به دغه ګروپس چې ما جوړ کړی و دا به ان ګروپ کوم دا لوګو به دلته راوړم رایټ کلیک لیفټ کلیک پرس وسه د یو رایټ کلیک چې یو کاپي جوړه شي صحیح ده. دا لوګو ما ځای نه دلته کاپي کړه شپ به پرس ونیسم سایز به یې لږ ورسره زیات کړم صحیح ده. ګورئ دا سایز موږ زیات کړ دا به دغلته راولم. دا سټایل زموږ په کار ده لږ به دا لوګو به دغلته راولم او دا یو دایره به دلته جوړه کړم صحیح ده. کنټرول به پرس ونیسم چې صحیح دایره راشي صحیح ده. دغه ځای کې او آوټلاین به ورته سپین کړم فی الحال چې تاسو دقیق ښکاره شي او دلته به راشم څه به وکړم دغه به د دې غوږ نه راونیسم او شپ به ورسره پرس ونیسم چې څه وکړم بیرون طرف ته به یې څه کړئ ماوس به یې څه کړئ راډه کړئ او دلته به یې ورسره رایټ کلیک هم پرس ونیسئ لیفټ کلیک پرس ورسره او د مې رایټ کلیک چې کاپي جوړه شي صحیح ده. نو دا کاپي موږ سره جوړه شوله. دا به ټوله سلیکټ کړم آوټلاین به ورته دغه رنګ ورکړم چې لږ دقیق ښکاره شي صحیح ده. نو راځم دلته ورسره سمارټ فیل ټول دلته یو کلیک کوم. تاسو وکتل دلته یو کلیک او دغه نور شکلونه یې موږ سره څه کوم بېرته د دایرې ډیلیټ کوم. ګورئ موږ سره دا شکل جوړ شه. راځم او دلته څه کوم دلته دغه رنګ ورکوم آوټلاین ورته نن کوم او بیا راځم څه کوم دغه ځای کې یو دانه دلته هم راولم. ښه دا کنټرول زیډ وهم یو همغه سیسټم به دلته هم وکړم. اوس موږ په کار ده دا به دغلته راولم چونکې دا دې شاته راغله په کیبورډ کې کنټرول پلس هم ووهم چې دا لوګو مخې ته راشي. تاسو ګورئ لوګو یې مخې ته راغله صحیح ده او لږ سایز به یې ورته زیات کړم. تاسو ګورئ لوګو هم دلته راغله. اوس دغه ځای ته دلته زموږ دغسې شکل په کار ده صحیح ده او د دغه شکل سایز به لږ څه وړوکی کړم چې موږ سره د ډیزاین کې لږ صحیح ښکاره شي صحیح ده. بیا راځم دلته یو دایره راخلم بیا همغسې شکل باندې تاسو ګورئ چې ګوره دایره ما راواخیسته کنټرول مې پرس ونیو داسې یو دایره مې جوړه کړله صحیح ده او دا ځای به دغلته راولم او دا پیره به څه وکړم دغه شکل به لږ پورته ویسم صحیح دغه ټول مې سلیکټ کړ لږ یې پورته راوړم چې دغلته مشکل جوړ نه کړي. بیا راځم دغه څه کوم بیا راځم دغه داسې لږ پورته کش کوم شپ ورسره نیسم دغلته راولم صحیح ده یو رایټ کلیک ورسره کوم چې یو کاپي جوړه شي. یا بیا هم دغلته لږ اټچ د هغه سره نو راځم دغه شکل چې ده بیا هم لږ سایز یې کموم او دلته راځم دا ما تیار څه کوم دا به ته سلیکټ کړې چې کله موږ سلیکټ کړو بیا به راشو دلته څه وکړئ سمارټ فیل ټول او دلته یو کلیک به وکړئ چې کله یو کلیک به وکړو نو تاسو ګورئ داسې یو شکل به پاتې شي او دا نور به موږ څه کړو ډیلیټ به کړو صحیح ده. بېرته به راشئ دغه شکل به داسې سلیکټ کړئ صحیح ده دا به سلیکټ کړئ او بېرته به یې لږ راډریګ کړئ دلته صحیح ده دلته به یې راولئ چونکې دا شکل شاته یې راولئ دې باندې به کلیک بیا به یې څه وکړم یا دغه شکل به څه وکړئ دا به سلیکټ کړئ او په کیبورډ کې به کنټرول پلس هم ووهئ چې دا یې لږ پورته راشي صحیح ده. ښه موږ راځو دلته به راشم دې ته به دا رنګ ورکړم صحیح ده او بل دا به سلیکټ کړو آوټلاین به ورته نن کړو د دې نه مې ورته دا آوټلاین نن کړ صحیح ده. نو ګورئ موږ سره تقریبا همدا ډیزاین هوبهو همدغه شکل موږ سره څه شه جوړ شه. نو تاسو وګورئ د دې سره به یې هېڅ کوم توپیر نه وي صرف د رنګونو مسله یې ده که چېرته زه دې باندې دقیق کار وکړم نو تاسو دا
کلاس اډوانس طرف ته ځي ستاسو ذهن پرې صحیح نه خلاصیږي. نو تاسو ګورئ چې هوبهو موږ څه وکړه همدغه ډیزاین موږ څه کړه جوړ کړه. نو الله دې وکړي چې ستاسو ذهن پرې خلاص وي نو بیا درته وایم چې قدرمنو لیدونکو پراکټس پرې وکئ. بغیر له پراکټسه هېڅ څیز امکان نه لري چې تاسو پراکټس ونه کئ، دقیق کار پرې ونه کئ نو یو څیز په اسانۍ نه زده کېږي. نو دا و زمونږ د نن ورځې کلاس. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی. که چېرته ستاسو دغه ډیزاین خوښ شوي نو مهرباني وکړئ زمونږ د یوټیوب چینل درسره د خپلو ملګرو په آیډیانو د فیسبوک یا هم موږ سره همداسې نور سوشل میډیا اکاونټونو کې زمونږ دغه د کورلډا د کوم سیریز ده دغه لینک شریک کړئ تر څو زمونږ نور ورونه ترېنه استفاده وکړي او زده کړه وکړي. تر بلې ویدو پورې مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ.